خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم دا باب شروع ډیر مهم بابو چې توحید طرف ته دعوت ورکول دا د داعی ستره فریضه ده او د دینه باید شروع کی. پاغي کیسه احادیث مصنف راوړي او آیاتونه راوړي او سم مسائل ذکر کول پاغي کیسه مسائل هم بیان شوی. بل مسله په دی باب کې چې مخې ترازی غدا چې لا اعطين الرايه زبا سبا خامخه یو کستا جنډه ورکومه د مسلمانانو د دې جنگ او الله سبحانه و تعالی به دغه پلاس باندې فتح راولي او بل دا چې دغه سره الله او د الله رسول محبت کوي. دا خبر د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کړي د ځان نه د کړي دا د وحی په بنیاد باندې کړي. بل دا چې دا مثلا په راځي چې طفله صلی الله علیه وسلم فی عینیه دا الله رسول صلی الله علیه وسلم د علی رضی الله تعالی عنه په سترګو کې چونکه هغه بیمار او سترګې خوږېدلې د الله رسول په کې لاړې توکړلې او فبرئ كأنه لم يكن به وجع. هغه الله سبحانه وتعالى جوړ ک گویا کې بیخي مرض ور باندې نو. دا خو یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه و او دا خبره مخکې موږ بیان کړله چې د الله رسول په لاړو کې د الله رسول په بدن کې د الله رسول په جامو کې دغه په آثارو کې برکت شته، په دې کې هیڅ شک نشته. خو دومره ده چې خلک په دې ځای کې ګمراه کیږي چې د الله رسول محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې د دې زمانې یو خیرن قیاس کوي، د دې زمانې یو چرسی ور باندې قیاس کوي. دا پیران میران چې د ټول چرسین دي، دا په دې زیارتونو کې به تاسو لیدلي راټولیږي او ټنګ ټکور او دغه شی نه دي. نو دا خو ټول ناولي دي، دا خو د سر چې د بدن ولګېده بدن دی ناولی کېږي، خیره د پورې کېږي. نو دا څنګه ته د الله رسول باندې قیاس کوي؟ مقصد دا دی چې دا د هغه معجزه وه. اوس به څوک داسې څوک نه کوي چې ځان په هغه باندې قیاس کوي او د خلکو په سترګو کې لاړې توکي. دعا کولی شي، دم پې چولی شي، خو دا د الله په رسول باندې به دا نور خلک نه قیاس کېږي. مقصد دا دی. دې وجې نه دا ظالمان چې دي د پیرانو همسې په ځانونو راکاږي او د هغه څادر په سر باندې چې یو کپړې د ځان سره هسې بکواس شیطان د دې په عقل باندې لوبې کوي او ډېر کار داسې وکړی شي چې دا پکې د خپل عزت او مان نه هم خلاص شي. ځکه چې دغه پیران او دغه مریدان او دغه چرسین چې دي دا ډاکوان دي. ډاکوان دا د مسلمانانو مالونه او عزتونه لوټوي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. بل خبره پکې فضیلة علی رضی الله عنه، د علی رضی الله تعالی عنه فضیلت په دې کې ذکر دی. وجه دا ده چې دغه کس د الله سره مینه او د الله د رسول سره او د الله او د الله رسول د سره مینه په نص د حدیث سره ثابته شوه. بل دا ده چې د ټولو صحابه کرامو فضیلت فضل الصحابه فی دوکهم تلک اللیله وشغلهم عن بشارة الفتح. صحابه کرام د خیر په کارونو کې ډیر مخکې او ښکلي انسانان وو. نو ځکه دغه ټوله شپه شوګیر کړله چې دا به څوکي چې دا ښکلی بشارت ورته میلاو شي. بل دا ده چې مهم د دعوت یو ادب دی چې الدعوة الى الاسلام قبل القتال. اسلام ته به دعوت ورکولی شي مخکې د جنګ نه. د کفارو په یو علاقه چې کله مسلمانان ورشي نو سمدس به جنګ سره نه کوي، اول باغی اسلام ته دعوت کوي او چې اسلام سره ونه منه بیا به جزیه طلب کوي، چې هغه ونه منه بس به علاج وکړي.
بل دا خبره پکې ذکر شو چې په اسلام کې د الله حق المعرفة بحق الله في الاسلام هغه دا چې دغه عبادت او بندګي وکړي چې توحید دا د الله حق دی او بل فائدہ پکې دا ده چې ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد کستا په لاس باندې الله یو کس ته هدایت وکړ ډیر اجر درته ملاويږي رسول الله فرمایي هو خير لك من حمر النعم حمر النعم اصل کې سرو غټو غټو څوربس سروبا او خانو توای چې دا په وخت ډیر قیمتي مال وو همدارنګه اخري خبره کې دا هم ده چې په فتوا باندې په مسله باندې قسم کولای شي لکه رسول الله تعالی فرمایل چې والله قسم په الله که ستاسو د وجنه الله یو کس ته هدایت وکړي د ستاسو لپاره د سرو خانونه بهتره ده دا خبره معلومیږي چې سړی په یو خبره باندې قسم کولای شي د دې لپاره چې دی کې معنا او قوت پکې نورم زیات شي نو دا مختصر مسائل چې په دې باب کې بیان کړی شولو نور درسونه او بابونه به ان شاء الله تعالی په خپل وخت باندې بیانېږي باذن الله تعالی وعونه والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين